د تیرو جګړو ناخوالې په کندهار کې له 240 کلونو نادرکۍ وروسته یو کس له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. په کندهار کې هغه تن چې د شوروي یرغل پر مهال له خپله کوره وتلی و، اوس له 240 کلونو وروسته هېواد ته په راتګ سره له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د یاد کس عمر هغه مهال 13 کاله و او پاکستان ته د جګړو له امله تر مهاجر کېدو اوس له 240 کلونو وروسته هېواد ته راغلی دی. پاکستان کې مې زما په خیال 40 کاله تېر کړي دي. په شاوخوا دغه کې مې 40 کاله مطلب کوټ و دا پنجاب دا دغه 40 کاله کېږي. ما مشه زما نوم نه وي سوالم زما نوم برای ما د شوی نوم برای دره وشو د کندهار د امنیه قومندانۍ له تروریزم سره د مبارزې مدیریت د مسؤلینو له لوري تر نیول کېدو او پوښتنو ګروېږنو وروسته اوس هغه له خپلې کورنۍ سره یو ځای کېږي. 40 کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه سوی وو. بیا کورنۍ موږ ته څه معلومات راکړل چې زموږ داسې ورور دی دومره ډېر ټیم یې کېږي چې نادرکه دی، نو بیا زموږ سره خپل نوم ثبت ولرئ. بیا موږ ثبت کړي را سره. بیا هم موږ دغه عبدالله جان د ساکزي اکا زوی د دامان د ولسوالۍ د سرې کلا سره د مرسنزو د کلي دی اوسېدونکی دی. نو 40 کاله کېږي چې دی ورک و. بیا دا ولو چې د شوروي په ټیم کې ورک سوی. بیا دا ووایو چې موږ دا کوم مجاهدین ملګري چې کوم کوښښونه مې وکړو، بیا دا ولو چې د راستنېدونکو په وخت کې مثال دا رقم د بولدک په ولسوالۍ کې پیدا شو. د تر نورو زیات همت کوو او د لا زیات کار کولو او وخت تر تېرولو وروسته هلته پاتې شوی او له خپلې کورنۍ سره هر ډول اړیکې پرې شوي دي. خدای دې خیر ټولو ته ورکړي. اولین دې خدای دغه عمارت ته خیر ورکړي. کوښښونه یې کړي دي. خدای دې نور توفیق پر ورکړي پر دغه کارو باندې انشاءالله الرحمن چې د ولس پر سر لاس ورتېر کړي. تر یو وخته به دی هم خدای وساتي. کورنۍ هم د پیدا کولو لپاره ارامه نه وناسته، بلکې په پیدا کولو پسې ډیر ښارونه او سیمې کتلې وي. اوس یادې شېبې چې له څه باندې 40 کلونو وروسته یوه کورنۍ خپل مشر، ورونه خپل نادرکه ورور او ورېرونه کاکا پیدا کوي، خامخا د ډېرې خوښۍ شېبې بلل کېږي.